أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة المائدة سلور اختم نمبر آیات تے مخی آیاتونو کم بازی خباستونا و زجرونا و یهودیانو تا دیتی کریمه که وم اللہ رب العالمین زجر یهودیانو تا ورکی او خاص طور دیتی کریمه نبا ورستا د درې کتابونو تذکره الله رب العالمین کی چې هغه تورات انجیل او قرآن کریم دی چې دا الله رب العالمین د دې لپاره نازل کړي چې په دې باندې فیصله وکړي شي، ولیکن دا یهودیان ناولګېدل او د هغه نه اعراض وکړلو مخې وګرځولو. انا انزلنا التورات یقینا نازل کړی دی مونږه تورات فیها په هغې کې هدن هدایت و نور او رڼا وه. دې کې خپل وخت کې هدایت او نور او رڼا وه پکې. یحکم بها النبیون فیصلې کولې بها په هغې سره النبیون پیغمبرانو الذین هغه کسان اسلمو چې تابع وو د الله رب العالمین د حکم. انبیا علیهم الصلاة والسلام هغه خلق چې د الله د حکم تابع وو په دې کتاب به فیصلې کولې. للذین هغه کسانو لره هادو چې یهودیانو ته به فیصلې په دې باندې کولې. والربانیون او الله والا خلق والاحبار او علماء الله والا خلق او علماء په دې باندې فیصلې کولې. بما استحفظوا په دې وجه چې طلب د حفاظت شوی او د دوی نه من کتاب الله د کتاب د الله دین الله رب العالمین د خپل کتاب د حفاظت مطالبه کړې او طلب یې نه کړو. وکانو او دوی علیه پاغي باندې شهدا گواهان یا خبردارو پاغي باندې. فلا تخشوا الناس او دوی ته ویلی شوي چې فلا تخشوا الناس پس مه ویرېږئ الناس د خلکونه واخشوني او زما نه ویره وکئ. ولا تشتروا او مه اخلئ بآیاتي په آیاتونو زما ثمنا قلیله قیمت لږه چې دا ټوله دنیا ده. دا ټوله دنیا هم چې د الله د آیاتونو مقابل کې څوک درکوي دا کمه ده، دا مه اخلئ. ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله په هغه چې نازل کړي دی الله تعالی، په هغه کتاب په هغه حکم باندې چې الله نازل کړي دی، فاولئک نو دغه کسان هم الکافرون دوی کافران دي. آیت کریمه دلیل شو په دې باندې چې د الله په کتاب باندې فیصله نه کول، د الله په حکم باندې فیصله نه کول دا کفر دی. یوازې د آیت کریمه نه بلکې د قرآن کریم مجموعي آیاتونه احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا چې راواخلي نو دې نه معلومیږي چې څوک د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي د دې په مقابل کې د غیر الله په قانون باندې فیصله کوي، په وضعي قوانینو باندې فیصله کوي. لکه څرنګه چې نن سبا د دنیا حالات دی، عام طور دنیا حالات تاسې وګورئ، که هغه افغانستان دی، که پاکستان دی، که سعودي دی، که مصر دی او دارنګې ایران دی او نور ممالک تاسې وګورئ، په هغه کې ټول وضعي قوانین دي، یعنې د ځان نه جوړ شوي قوانین دي، د حاکمانو او پارلمانونو او بادشاهانو د ځان نه جوړ کړي قوانین دي، یعنې قرآن او سنت هلته حاکم نه دی. نو په دغه وضعي قوانینو باندې فیصلې کول دا بالکل کفر دی، صریح کفر اکبر دی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله رب العالمین قسم خوري هیڅ چیرې داسې نه ده، قسم دی په رب ستا باندې چې دوی تر هغه پورې مؤمنان کېدی نشي تر څو پورې چې تا فیصله کوونکی ونه ګرځئ، تا باندې فیصله نه یې کړي، تر څو تا ته چې کوم قانون الله رب العالمین رالیږلی په دې فیصله نه یې کړي، تر هغه پورې به دوی مؤمنان نشي. د دې ته وجې نه عام مسلمانان باید په دې مسله باندې ځان پوه کړي. نن سبا تاسې محاکمو ته ورشئ، هر ملک محکمې ته ورشئ، هلته چې تا ته کوم
فیصله اوري پتا باندې کومه فیصله کوي نو دا غ ملک د اساسي قانون په بنیاد باندې کوي. دا سړی مجرم دی د اساسي قانون د فلانۍ ماده موافق فلانۍ ماده موافق او فلانۍ ماده موافق. نو کله چې په وضعي قوانینو فیصله کیږي او د الله رب العالمین قانون پرې ښودل کیږي د صریح کفر دی او کفر اکبر. ورسته چې آیاتونو کې راځي چې فاولئک هم الظالمون او فاولئک هم الفاسقون، هغې نه دا نه لازمیږي چې د خیر کفر نه فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي. شرک ته الله قرآن کې ظلم ویلی که نه؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دا لوی ظلم دی. فاسقان الله رب العالمین منافقانو ته فاسقان ویلی دي، بی ایمان خلکو ته قرآن کریم کې فاسقان ویلی. نو ظلم او فسق او کفر دی کې هم فسق اکبر شته، فسق اصغر پکې شته، ظلم کې هم ظلم اکبر او ظلم اصغر شته دی. نو دی د وجه نه راجحه مسله، صحیح مسله، مدلله مسله دا ده چې د غیر الله په قوانینو باندې فیصله کول، د طواغیتو په قوانینو باندې فیصله کول، الله قانون پرې ښودل دا کفر دی کې نورې خبرې نه چلیږي. باید موږ تاسې مجموعي نصوص د قرآن کریم او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورو. یوازې د آیت کریمه نه او نه یوازې د آیت کریمه دلیل دی او د دې نه اخوا نور دلایل نشته، نه د دې آیت کریمه نه اخوا صریح دلایل شته دی. د غیر الله په قوانینو باندې فیصله کول دا کفر دی. هغه په رواجونو او پښتو او د پښتنو نه راپاتې رواجونو باندې فیصله وي او که په هر شي باندې وي خو د الله د قانون نه سوا په بل قانون باندې فیصله وي دا به کفر وي. نو ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله هغه حکم چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک نو دغه کسان هم الکافرون دوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکوي یهودیانو ته چې دوی د تورات خلاف کړو. تورات کې الله رب العالمین د قصاص حکم کړو، تورات کې رجمو، ولیکن د هغې نه دوی اعراض کړو. وکتبنا علیهم او فرض کړی مونږ علیهم په دوی باندې فیها په تورات کې ان النفس چې یقینا نفس به قصاص کېږي بالنفس په بدله د نفس کې. چا چې یو کس ووژلو بې ګناه او قصدن نو دی به پرې وژلی کېږي. والعین او سترګه بالعین په بدله د سترګه کې، والانف بالانف او پوزه په بدله د پوزه کې، والاذن بالاذن او غوږ په بدله د غوږ کې، والسن بالسن او غاښ په بدله د غاښ کې، والجروح او نور زخمونه قصاص بدلې والا دي. ټولو زخمونو کې قصاص شته دی چې د هغه قصاص اخیستل ممکن وي. نو دا د قصاص مسائل د الله رب العالمین تورات کې نازل کړي او دغه احکامات زمونږ په دین کې هم دي. همدا احکام زمونږ په دین کې هم دي. الله رب العالمین ذکر کړي، رد نه دی کړی. نو دې د وجې نه د احکامات زمونږ دپاره هم دي. فمن تصدق به فهو کفارة له. دې جمله کې اوس ترغیب ورکوي معافی کولو ته. فمن تصدق نو چا چې معافي وکړله به په دې قصاص سره، د قصاص یې معاف کړلو، وهو کفارة له نو دا کفاره ده له د ګناهونو دا باید د ګناهونو لپاره کفاره شي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله په هغه حکم چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک نو دغه کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان دي. دا جمله دلیل دی په دې باندې چې الله رب العالمین د حکم نه اعراض کول دا سبب د ډیرو ظلمونو دی. کله چې د الله د حکم نه اعراض وشي نو دا په ډیرو ظلمونو کې انسان مبتلا کیږي. او دا مطلب نه دی چې دا کفر نه دی، ځکه ظلم دا کله شرک اکبر ته هم ویل کیږي، ان الشرک لظلم عظیم. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم. آیت کریمه نو ذکر د دویم کتاب کې چې هغه انجیل دی په عیسی علیه السلام باندې الله نازل کړی او د دې دپاره نازل کړی چې په دې باندې دا خلک فیصلې وکړي. وقفینا او راولېږلو مونږ علی آثارهم په نقش قدم د دوی بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم عیسی علیه السلام راولېږلو مصدقا تصدیق کوونکی او لما بین یدیه لما د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې د نو من التورات تورات نه. معنا دا ده چې عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی او د تورات. وآتیناه الانجیل او ورکړو مونږ هغه ته الانجیل انجیل دا هم د الله رب العالمین کتاب په عیسی علیه السلام نازل کړو. فيه پاغي کې هدن هدایت و نور نورنا وا. دا ګوره په خپل زمانہ کې کله چې قرآن کریم الله نازل کړلو هغه منسوخ شول. اوس چې پیسو عمل کوي هغه به گمراهي وي.
ومصدقا او تصدیق کوونکی او لما دا کتاب بین یدیه چې مخکې د ده نه من التورات د تورات نه وهدى او هدایت وموعظة او وعظ للمتقین د پاره د متقیانو خلکو د پاره دا وعظ و نصیحتو وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله فيه دایته کریمه کې اوس مقصد د انجیل ذکر کوي دا څه د پاره الله رب العالمین علیګلو دې د پاره چې په دې باندې فیصله وشي د الله کتابونه اصلا د دې لپاره راغلي چې په دې باندې فیصله وشي د قانون وګڼل شي خو خلکو بس د تشو تلاوتونو د ختمونو لپاره وګرځولو او یا د برکت لپاره د دروازې په پاس سر باندې کیدي وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله نو دې ته الله رب العالمین دا ویلو چې وليحكم او فیصله دي کوي اهل الانجیل انجیل والا بما انزل الله هغه حکم انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فيه په دی انجیل کې چې الله کوم حکم نازل کړی دی په دې باندې فیصله کوي ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله په هغه حکم چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک نو دغه کسان هم الفاسقون دوی نافرمان دي دلته د الله رب العالمین قانون باندې فیصله نه کوونکو تفاسقین ویلي فسق کله عقیدوي وي کله عملی وي کله فسق دا کفر وي قرآن کریم کې د فسق اطلاق دا په کفر باندې هم شوی دی وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه دایته کریمه نو صلی الله رب العالمین د دریم کتاب تذکرہ کوي چې هغه قرآن کریم دی قرآن کریم هم الله رب العالمین د پاره را لېږلو چې په دې باندې فیصله وشي د زبور تذکرہ الله رب العالمین نه ده کړې وجه دا و چې هغه کې وعظ او نصیحتونه هغه کې احکامات نو دې د وجه الله رب العالمین د دې درې کتابونو تذکرہ دلته کړې ده وانزلنا او نازل کړی دی مونږ الیک تا تعالی کتاب نه مراد قرآن کریم دی بالحق د پاره د حق د حق د پاره نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا بین یدیه چې مخکې د نه دی من الکتاب د کتابونو نه تورات د انجیل د زبور د ټولو تصدیق کوي ومهیمنا او ساتونکی دی علیه پاغه کتابونو باندې ساتونکی دی نگهبان دی امانتدار شاهد دا ټول معنی د دې کېدلی شي او معنی دا ده چې مخکې کتابونو کې کوم اصولي مسایلو د عقایدو مسایلو نو قرآن کریم د هغې تصدیق وکړلو کوم چې حق مسایلو او کوم چې پکې یهودیانو د ځان نه تحریف کړی نو هغه بیان کړلو نو دې د وجې نه دی شاهد او ساتونکی او نگهبان دی فاحکم نو فیصله کوه بینهم په مابین د دوی کې بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی ولا تتبعوا تابعداري مکوا اهواهم د خواهشاتو د دوی عما جاءك من الحق چې واړی تعالی عما د هغه نه جاءك چې راغلی دی تا ته من الحق د حقنا د دې تابعداري مکوا چې تا به د حق نه واړی لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا دې جمله کې الله رب العالمین جواب دی او سوال کوي او سوال دا دی که چېرته دا یهودیان وایي دا نصارا وایي چې دا څرنګه د قرآن کریم نگهبان دی او څرنګه ساتونکی او ګواه دی په تورات او انجیل باندې حال دا دی چې په هغه کې بعضې احکامات بدل دي لمونځ طریقې وغیره وغیره هغې کې بدل دي او قرآن کریم کې بدل دي نو جواب دا دی چې اصولو کې ټول کتابونه سره متحد او یو شانته وو اما فروع او نور شرع او طریقې د عباداتو دې کې بیا د هر چا دپاره الله رب العالمین خپل شریعت او خپلې طریقې ګرځولې دي لکل جعلنا د هر چا دپاره جعلنا مقرر کړي دي موږ منکم ستاسې نه شریعت و منهاجا او لویه لاره شریعت و منهاجا شریعت او منهاج دې کې مختلف تفسیرونه اهل علم ذکر کړي او مختلف فرقونه بس یو فرق دا دی شرعتا نه مراد هغه فرعي احکامات او فرعي مسائل دي او منهاجا نه مراد هغه اصولي او عقیدوي مسائل دي اصولي مسائل او اعتقادات یو دي هر چې شریعت د احکامات دي فروعي مسائل دي نو دا جدا جدا دي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده الله رب العالمین ولی سره نه متحد کول لا ټول به یو فکر او یو عقیده او یو اعمال وکنه الله امتحان کوي په خلق باندې ولو شاء الله او که غوښتي الله تعالی لجعلكم نو ګرځولي به وي تاسې امه واحده ډله یو ډله به ګرځولي وي
ولکن لیبلوکم لیکن دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسې باندې فیما په هغه څه کې آتاکم چې درکړي دي تاسې ته تاسې ته چې کوم احکام درکړي دي په هغه کې په تاسې باندې امتحان وکړي فاستبقوا الخیرات نو مخکې والی کوئ یو بل نه الخیرات نیکو کارونو ته الی الله مرجعکم خاص الله ته ورګرځېدل ستاسې دي جمیعا د ټولو دا ټول به الله رب العالمین ته ورګرځئ فینبئکم نو خبر بدر کې تاسې ته بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسې فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کوئ وان احکم بینهم بما انزل الله دې کلمه کې الله رب العالمین تاکید کوي په باره د حکم بما انزل الله کې د قرآن کریم او ما انزل الله باندې تاسې فیصله کوئ وان احکم او دا حکم دی تا ته چې فیصله کوه بینهم په مابین د دوی کې بما انزل الله بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع او تابعداري مه کوه اهواءهم د خواهشاتو د دوی واحذرهم او ځان بچ ساته د دوی نه ځان بچ ساته ان یفتنوک اسې نه چې واړئ تا لره عن بعض ما انزل الله د بعضې هغه نه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی الیک تا ته چېرته یې د الله رب العالمین د قانون او د الله د فیصلې او د هغه د کتاب نه وانړئ فإن تولوا نو که مخ وګرځولو دوی فعلم نو پوه شه انما یرید الله چې یقینا غواړي الله تعالی ان یصیبهم چې ورسوي دوی ته عذاب ببعض ذنوبهم په سبب د بعضې ګناهونو د دوی د ګناهونو په سبب باندې الله دوی ته عذاب ورسوي وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا او یقینا ډیر من الناس د خلقنا لفاسقون خامخا نافرمان دي اکثر خلق الله په نافرمانی کې اخته وي لږ خلک داسې وي چې الله رب العالمین په حکمونو باندې هغوی محکم روان وي افا حکم الجاهلیت یبغون دې کریمه کې الله رب العالمین رد کوي هغه خلکو باندې چې هغوی د الله رب العالمین د قانون او د الله رب العالمین د حکم نه اعراض کوي او مخته نه ګرځي د الله رب العالمین د حکم او د الله د فیصلې نه اعراض کول مخته نه ګرځول معنا دا ده چې دوی د جاهلیت فیصلې غواړي هغه فیصله هغه قانون چې هغه د الله رب العالمین د قانون په خلاف کې وي د هغه په ضد کې وي بس دا د جاهلیت والا قوانین دي افا حکم الجاهلیت آیا نو فیصلې د جاهلیت د ناپوهه خلکو فیصلې یبغون غواړي دوی ومن احسن وسوک دی ډیر ښایسته من الله د الله نه حکمن په فیصلو کولو کې لقوم د هغه قوم دپاره یوقنون چې یقین کوي الله نه به څوک ښایسته فیصله کوونکی ذات وي الله خو په غیب باندې علم لري او د انسانان خو په غیب باندې نه پوهېږي نن یو قانون جوړ کړي 10 کاله بعد هغه کار نه ورکوي یا 10 کاله بعد پوه شي چې دا خو الله د ظلم قانون دی هغه ایسته بدل کړي که نه تاسې تاریخ وګورئ په دې دنیا کې چې دی وخت په وخت باندې دا قوانین دا بدلیږي را بدلیږي ولې ځکه چې دوی د آینده په حالاتو باندې علم نه لري هر چې د الله رب العالمین قوانین دي الله رب العالمین قرآن کریم تقریبا 14 پیړۍ مخکې نازل کړی دی ولیکن د هغه احکامات او د هغه قوانین دا اوس هم د حکمتونو نه ډک دي او اوس هم په دنیا کې تطبیقیږي او ښایسته نظام همدا نظام دی نو دې د وجې نه د الله رب العالمین فیصلې دا ښایسته فیصلې دي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دې کریمه الله رب العالمین اوس بالعقد ذکر کوي د مؤمنانو بالعهد د مؤمنانو ذکر کوي او خلاصه دا چې د یهودو د نصاراو سره ګوره موالات مکوي د یهودو د نصاراو د موالات او د دوستانۍ نه مؤمنان منع کوي او دا هغه عقد دی چې منافقانو دا مات کړی دی او د یهودو د نصاراو سره هغوی یارانې او دوستانې پالي یا ایها الذین آمنوا یا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی لا تتخذوا اليهود منیسئ یهودیان والنصارى او نصارا اولیاء دوستان دوستی باندې منیسئ موالات څه ته ویلی کېږي ولا او یا موالات معنی د المحبه والنصره والموافقه موالات محبت ته ویلی کېږي او دارنګه نصرت ته ویلی کېږي او موافقت ته ویلی کېږي د یهودو د نصاراو سره محبت یا د هغوی د دین سره محبت یا نصرت ور سره کول یا دارنګه د هغوی سره ځان یو شان کول مشابهت د هغوی سره کول موالاتو کې به بعضې مکفره دي او بعضې مفسقه دي بعضې موالات دا مکفره دي انسان کفر ته وباسي لکه د هغوی سره د دین د وجې نه محبت کول مینه ور سره کول د هغوی په دین او قانون باندې راضي کېدل لکه نن سبا یو سړی اروپا ته ځي هغوی په قانون باندې راضي څومره ښایسته قانون دی وایي څومره ترقۍ والا قانون دی او دا وغه
دغه قوانین د دوی دین دی، په هغې باندې راضي کېدل ورسره دا کفر دی. دارنګه د هغوی سره محبت کول، مینه کول د وجې د دین د هغوی نه. دارنګه معاونت الکفار علی المسلمین، د کفارو سره د مسلمانانو په ضد باندې مرسته کول، هغوی ته جاسوسي کول، هغوی ته د مسلمانانو د مجاهدینو معلومات ورکول او داسې نور، دا هم کفر دی، کفر اکبر دی. نن افسوس دی د امارت په حال باندې، د دوی میډیا او د دوی هغه مرکزي چینلونه د هغې نه دا خبرې نشري، وایي چې د کفارو سره موالات او دوستانه او د هغوی سره د مسلمانانو په مقابله کې مرسته کول، وایي دا کفر نه دی مطلقي. وایي که د دنیایي اغراضو دپاره د هغوی سره مرسته او کومک وکړه د مسلمانانو مقابل کې، وایي دا کفر نه دی. سبحان الله والعیاذ بالله. د مسلمانانو په مقابل کې د کفارو سره مرسته کول دا کفر دی. تاسې وګورئ دا کتابونه د ولا او برا وګورئ، په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي. تر پرونه پورې همدوی په دې باندې خلک وژل چې دوی کفارو ته جاسوسي کړې ده، دوی د کفارو سره مجلسونه کړي، تعلقات ورسره قایم کړي، معلومات ورسره شریک کړي، په دې باندې به خلک حلالول او وژل وی. خو نن سبا چې هماغه امریکا د دوی سره ولاړه د ډالرې ورته ورکوي، کومکونه ورسره کوي، نن سبا هغه حکم او هغه فیصله او هغه عمل د دوی د بالعکس شلو او بدل شلو، چې خپل د ډالرو مقابل کې د هغوی سره مرستې کوي، چینلونو کې ورسره ورځ او شپه چې دی د دولت اسلامي د مجاهدینو په مقابل کې معلومات شریکي. نن هغه کفر نه دی بلکې بالکل جواز وی لري. سبحان الله، عجیبه دین دی د دوی د خواهشاتو تابع دی چې نن یو فتوا سبا بله فتوا. پرونه پورې کوکنار حلال او عشرونه تنه اخیستل نن حرام. پرونه پورې تجسس کول، جاسوسي کول، د مسلمانانو احوال هغوی سره شریکول دا کفر و. نن چې دی دا روا دي او جایز دي. نو یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، لا تتخذوا اليهود منیسئ یهود والنصارى او نصارا اولیاء دوستان، بعضهم بعضی د دوی نه اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي، بعضی د بعضو دوستان دي. ومن یتولهم، او چا چې دوستانه وکړه د دوی سره، منکم ستاسې نه، فانه یقینا هغه منهم د دوی نه دی، هغه به د دوی نه وي. دا صریح دلیل دی په دې باندې چې چا د دوی سره دوستانه وکړله، د دوی سره د مسلمانانو مقابل کې نصرت وکړلو، د دوی سره محبت یا د دوی د قانون سره محبت او مینه وکړله، دا د همدوی نه دی. علامه ابن حزم رحم الله فرمایي فانه منهم، وی دا په ظاهر باندې حمل دی، وی دا من جمله الکفار دی، د کفارو د جملې نه دی. وی دا هغه مسله ده چې دوه کسان هم په دې کې اختلاف نه لري. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي هدایت نکي القوم الظالمين، قوم ظالمانو ته. فترى الذين في قلوبهم مرض، آیت کریمه کې اوس زجر ورکوي الله رب العالمین منافقانو ته. هغه خلک چې د کفارو په دوستانه کې مسارعات کوي او جلتی کوي او د کفارو سره پټې دوستانې پالي. فترى الذين، نو ویني به هغه کسان فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرض دی، یسارعون جلتی به کوي دوی فیهم په دوستانه د هغوی کې، د کفارو په دوستانه کې به جلتی کوي. یقولون وای دوی نخشا ویریگو منگ ان تصیبنا چه و برسیگی منگ تا دائرتون څه حادثه او څه مصیبت او څه نقصان براته ورسیږي. فعسى الله، نو نږدې ده چې الله رب العالمین یأتی بالفتح، چې رابولي بالفتح فتحه، او امر یا بل څیز من عنده د خپل طرف نه. الله رب العالمین به یا فتح راولي یا به د منافقانو دا منافقت ښکاره کي. فیصبحوا، نو بګرځي علی ما په هغه څه باندې اصروا چې دوی پټ ساتلي فی انفسهم په زړونو خپلو کې، نادمین پښیمانه، دوی چې څه په زړونو کې ساتلي چې د کفارو سره دوستانه د هغوی سره محبت او مینه ده، په دې باندې به پښیمانه وګرځي. ویقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم. ایت کریمه کې اوس قول د مؤمنانو ذکر کې وروسته د ښکاره کېدو د نفاق د دوی نه، چې دوی خو کلک قسمونه خوړل چې موږ تاسې سره یو، موږ مؤمنان یو، دا وغه الله چې دوی منافقان دي او اعمال برباد دي. ویقول الذین، وبوی هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی، اهؤلاء الذین، آیا دا هغه کسان دي اقسمو چې قسمونه یې کړي دي بالله په الله باندې جهد ایمانهم باخه قسمونه د دوی، انهم لمعکم چې یقینا دوی خامخا ستاسې ملګري دي. دوی خو کلک قسمونه خوړل چې موږ ستاسې سره یو، ستاسې ملګري یو. حبطت اعمالهم، برباد دي عملونه د دوی. فاصبحوا، نو وګرځېدل دوی خاسرین، تاوان والا، دوی تاوان والا وګرځېدل.
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین مؤمنانو ته تسلی ورکوي. که څوک د الله د دین نه وګرځېږي، مرتد شي، الله دین ته څه نقصان نشي رسولی، الله به بل قوم راولي. عجیب آیت کریمه دی. الله رب العالمین غنی ذات دی. الله رب العالمین چاته احتیاج نه لري. مونږ الله رب العالمین ته محتاج یو. هر زمانه کې چې څوک د الله رب العالمین دین ته شا کي، الله رب العالمین نور خلق پیدا کړي. د نور وطنونو نه به الله رب العالمین خلق راولي، د خپل دین حفاظت به پې باندې کوي. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، من یرتد، څوک چې مرتد شو، منکم ستاسې نه، عن دینه، د دین خپل نه، فسوف یأتی الله، نو زر د چې رابولي الله تعالی بقوم، داسې قوم، یحبهم چې مینه به کوي الله تعالی د هغوی سره، ویحبونه، او هغوی به مینه کوي د الله سره. اذلة علی المؤمنین، نرم به په مؤمنانو باندې، اعزة علی الکافرین، سخت به په کافرانو باندې. مؤمنانو سره نرمی کوونکي، کفارو باندې سختی کوونکي، داسې صفات والا خلق براولي. یجاهدون، جهاد بکی، فی سبیل الله، په لاره د الله کې، ولا یخافون، او نه به ویریږي، لومة لائم، د ملامتیا د ملامتګر نه، د ملامتګرو د ملامتیا نه به نه ویریږي. داسې خلق به الله رب العالمین راولي. د عجیب صفات دي چې هر مؤمن کې باید موجود وي، که مسئول وي او دارنګه که افراد وي، ټولو کې دا صفات باید موجود وي. مؤمنانو سره نرمی کوونکي، کفارو باندې سختی کوونکي، الله په لاره کې جهاد، او د خلکو د ملامتیا نه ویریدل. دا کفار، دا مرتدین او دا باطل پرست، هر څومره تهمتونه چې په موږ باندې ولګي، سبحان الله، د تهمتونو کمی د دوی سره نشته دی. هر ورځ نوي نوي دروغ را جوړي، هر ورځ نوي نوي دروغ را جوړي. پخوا به یو قسمه بهانې کولی چې دوی د امریکا غلامان دي، دوی خوارج دي، دا فلان دی فلان دی فلان دی. نن هغه بهانې او هغه دلایل ورسره نشته، نن نور دلایل لا مخکې کوي. دا وایي د مسلمانانو هیوادونو امنیت خرابوي، دا وایي د مسلمانانو په ملکونو کې فتنې خوري، او دا چې د کفارو اشغال ته لارې کولاوي، او دا وغه خبرون خدا تاسې سبب وي د اشغال دپاره، امریکایانو د راتګ دپاره تاسې سبب وي. دا خو تاسې په خپل ځان باندې اعتراض کوئ. نو دې د وجې نه قسمه قسم بهتانونه لګوي. یو نقطه او یو خبره دی، دا مسلمانان واوري او دا یې په زړه کې ښکته واچي. کوم تهمت چې دوی په دولت اسلامي باندې لګوي، حق ټول په دې کې بالعکس موجود وي، او دا په هره زمانه کې د باطل پرستو یوه نښه وي. ګوره دوی موږ ته د امریکا ایجنټان ویلي، اوس دوی دي که نه دي، د هغوی ډالر خوري که نه یې خوري. دوی به موږ ته خوارج ویلي، دوی مقه د خوارجو کارونه کوي که نه، په کبیره ګناه باندې، حتی په سنتو باندې خلک وژني. په دې ورځو کې دوی د میډیا نه دا خبرې خورېږي، وایي دولت اسلامي کې چې دی واړه هلکان جذبېږي او هغوی کې اخلاقي فساد موجود دی. سبحان الله، د دوی دا نظام، د دوی قمندانان، مشران، او دا ټول تاسې وګورئ اخلاقي فساد پکې په کومه کچه باندې دی. عملي ویډیوګانې منځ ته راغللې، دنیا والا ولیدلې. نو دغه اعتراضات چې په موږ باندې کوي، دا ټول په دې کې موجود دي. نو مؤمنان به د چا د ملامتیا نه ویریږي. ولا یخافون، او نه به ویریږي، لومة لائم، د ملامتیا د ملامتګر نه. هر نوم چې در باندې کېدي بس دې نه به ته نه ویریږي. دا د ایمان والاو صفت د ایمان والاو. ذالک فضل الله، دا فضل د الله تعالی دی، یؤتیه ورکوي من یشاء، چاته چې وغواړي. والله واسع علیم، والله والله تعالی واسع، پراخ فضل والا دی، علیم پوهه دی په هر څه. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. مخکې آیت کریمو کې الله رب العالمین منع وکړه د یهودو د نصاراو د موالاتو نه. د آیت کریمه کې اوس هغه اهل د ولایت ذکر کړي چې د ستاسې د موالاتو، د ستاسې د دوستاني حقدار څوک دي؟ الله، رسول الله او مؤمنان دي. انما ولیکم الله، یقینا حقدار د دوستاني ستاسې الله، الله دی. الله سره باید دوستی وشي، الله سره محبت و مینه وشي. ورسوله، او رسول د هغه دی. نبی صلی الله علیه وسلم سره دوستی کول، دغه تابعداري کول، محبت و مینه او دغه اتباع کول. والذین، او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی، مؤمنانو سره دوستانه باید وشي، نصرت وشي، مدد وشي، محبت و مینه ورسره وشي. هغه په درد باندې انسان دردمن شي، هغه دفاع وکړي او هغه یو وجود وګڼي. الذین، هغه مؤمنان، یقیمون الصلاة، چې پابندي کوي د لمانځه، ویؤتون الزکاة، او ورکوي زکات، وهم راکعون، او دوی رکوع کوونکي دي، الله ته رکوع کوونکي دي. ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین بشارت مؤمنانو ته ورکوي. کوم خلک چې د الله او د رسول الله او د مؤمنانو سره
موالات کوي، د هغې سره دوستانه کوي، دا د الله حزب دی، د الله جماعت دی او دوی به غالب وي. ومن يتول الله، او چا چې دوستانه وکړه د الله سره، ورسوله او رسول الله هغه سره، والذین او هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی. نو چا چې دوی سره دوستانه وکړه دا د الله جماعت او د الله حزب دی او د الله ډله دا به غالب وي. فإن حزب الله، نو یقینا ډله د الله تعالی هم الغالبون، دوی غالب دي. حزب الله د الله ډله. حزب الله چاته ویل کېږي؟ هغه خلک چې هغې کې ایمان موجود وي، اعمال صالحه پکې موجود وي، د محمد رسول الله تابعدار وي، دا حزب الله دی. بیا دا د ملک سره فرق نه کوي چې دا د کم ملک دی، د کم قوم دی، د کم ژبې دی، د کم رنګ والا دی، بس چې ایمان پکې او اعمال صالحه پکې صحیح مؤمن دی، بس دا حزب الله د الله د ډلې نه دی. نن سبا بعضې تنظیمونو او جماعتونو په ځان باندې دا نوم ایښی دی حزب الله. حال دا دی چې هغوی وګورې، هغوی به د شرکیاتو نه ډک وي، د کفریاتو نه به ډک وي، د هغوی منشور او قانون او عقاید به چې دی د شرک او د کفر وي. لکه په لبنان کې د حسن نصر الله تنظیم چې هغې ځان ته حزب الله نوم ایښی دی. حسن نصر الله او د هغې تنظیم او د هغې افراد دا روافض دي، شیعګان دي. مسلمانان باید دا وپېژني، دوی باندې هېڅکله باید خفه نه شي. د هغوی عقاید، د هغوی اعمال، د هغوی تګلاره دا رافضیت دی، په رافضیت باندې ولاړ دي، شیعګان او روافض دي. حسن نصر الله چې د دوی مشر نو هغه خپله رافضي و، شیعه و. د ایران یوه ملیشه د ښه په ښکاره باندې د هغې ملاتړ کوي، د هغه یو جز دی. او افسوس دی نن سبا په نام نهاده مسلمانانو باندې او خاص طور د طالب په ملیشو باندې چې هلته دا رافضي ووژلی شو د یهودو د طرف نه، نو دوی په باندې دلته خفګانونه کول، دلته ورته د شهید لقبونه ورکول. کافر چې د کافر د لاسه ووژلی شي خو شهید نه وي، هغه مردار دی. د هغې عقیده ته وګوره، د هغې عقیده څه شی وه؟ د رافضیت عقیده درلودله، د شرکیاتو د کفریاتو نه ډک و. هغه ایران چې همیشه د مسلمانانو په مقابل کې ظلمونه او وحشتونه کړي دي، د هغې یوه ملیشه او د هغې ډله وه. او نن سبا ورته دا بې عقل انسانان د شهید لقب ورکوي. هر څوک چې د کافر سره وجنګېږي او مړ شي نو دا شهید نه وي. شهید معنا پیژندل پکار دي چې هغه د الله رب العالمین دین حاکموي، د الله رب العالمین د دین د حاکمیت دپاره د کفارو سره قتال کوي. او خرافیزیت او شرکي عقاید هلته حاکمول، هغه څرنګه شهید وبللی شي؟ نو دې د وجې نه حزب الله د هغه خلکو ته ویلی کېږي چې هغې کې ایمان موجود وي، اعمال صالحه پکې موجود وي، قرآن او سنت باندې برابر وي. نو دا خلک به حزب الله وي. هغه که د هر ملک سره تعلق لري، که د هر وطن، د هر ژبې، د هر رنګ او د هر قوم سره. نو فإن حزب الله، یقینا ډله د الله تعالی هم الغالبون، دوی غالب دي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.